قدرمنو په تیر جون میاشته کې له موږه څخه د پښتو یو بل ځلان ستوری هم بیل سوی و چې نوم یې فضل محمد پنهان و. غالبا د جون 12مه نیټه وه چې د موږ په دې دنیا کې پرېښولو په خپله په ابدي خوب ویده سو. فضل محمد پنهان د پښتو ادب یو ځلانده ستوری، یو لوی نوم، د کندهار اوسېدونکی و، څېړونکی وی، لیکوال و، شاعر و او له دې سره سره یې ژباړې کړي وې. د شعر په فن ښه پوهېدلو او د دغه په اړه باندې که د ده ادبي ارمغان کتاب وګورو نو بیا موږ ته په صحیح معنا درک لګېږي چې فضل محمد پنهان چې و هغه د شعر په فن باندې ښه کلک پوهېدلو. د پنهان صاحب پر ژوند او کارونو باندې به څو نور پروګرامونه هم کوو. نن به زه تاسو ته دی در وپېژنم چې د څه کړي دي او زموږ په ادب کې د ده نوم څومره ځلان دی. په سیاست کې، په ژورنالیزم کې، یعنې زموږ سیمه چې صحافت ورته وایي، جرنالیزم، په دې کې چې د کوم کار کړی دی، ښوونه یې کړې ده، روزنه یې کړې ده، په دې کې لوی لاس لري. نو لوی سړی په ادبیاتو کې لوی نوم له موږه بیلیږي. 21 کتابونه تر کتابو له مخه زه د کورنۍ ته دعا کوم الله تعالی دې وبخښي او کورنۍ ته یې صبر غواړم. یقینا هم پنهان صاحب چې دی هغه زموږ په ادبیاتو کې ژوندی دی، تر څو پورې زموږ ژبه ژوندۍ وه پنهان صاحب به نه مري انشاءالله، دغه رنګه به په ادبیاتو کې یادیږي. قسم د ده جسد خاکي له موږه لیرې ولاړی خو زموږ ادبیات به د نوم نه هېروي. 21 کتابه چې ما ته معلوم دي دا چاپ سوي وو او 3 ناچاپه پراته وو. 10 کاله د ښوونکي په اداره کې کار کړی وو. دوی چې د روزنې د ښوونې عالي مؤسسه ورته وایي. ډېرې مقالې یې چاپ سوي دي، ډېرې لیکنې یې چاپ سوي دي او په طول پوره معیار یې درلودلی دی. په خپله چې چا لیدلی دی یا چا د ده په ژوند باندې لیک کړی دی نو وایي ډېره مطالعه لري، ډېر د تیزې حافظې خاوند دی او ادیب سړی و. نو ښکاره خبره ده چې د یوې پخې خبرې سړی و. نو د ده علمي صلاحیت، د ده انداز دا خلکو ډېر خوښاوه. تر 80 کاله پورې عمر یې درلودلی و. وایي هېچا هم دا نه محسوسوله چې دی د 80 کالو شخصیت دی. دی چې به د کوم عمر سړی ورسره مخامخ کښېنست هغه حیثیت یې ورکاوه، هغه قدر سړی بې له ځانه جوړ کړ. یعنې د هر عمر د خلکو په مزاج پوره سړی و. نو دا د یو ادیب او لیکوال کوالټي یا معیار هم دغه وي چې هغه ځان تر نورو لوړ نه ګڼي، چې څه نمونه خلک څه نمونه د عمر تقاضا وي دی هغه قدر ځان ورسره راکښته کوي. نو دا د ده د لویوالي زموږ په ادبیاتو کې ذکر راغلی دی. که زه تاسو ته در وپېژنم نو فضل محمد پنهان صاحب چې و دا د لال محمد خان زوی و. نیکه یې کندل خان نومېدو او ور نیکه چې و هغه یې شیردل خان نومېدی. په کام باندې نورزی و، په نورزیانو کې ببکزی و او په ببکزو کې میرزیی و. پلار نیکه یې ویل کېږي چې د پنجوایي له سیمې څخه د کندهار ښار ته راکډه سوي و چې خواجه سیمه ورته وایي. دوی په خپله د خواجه په سیمه کې د صبر مسجد ته نږدې چې دی په 1420 لمریز کال کې زو کړی و چې زموږ د دې سیمې په حساب باندې 1961 جوړیږي. ویل کېږي چې د خپلې لومړۍ زده کړې چې دي په دغه خپل کلي خواجه سیمو کې سرته رسولي وې چې د مسجد له ملایانو څخه تر سره رسولي وې او دغه رنګه په 1433 لمریز کال یعنې 1954 عیسوي کال کې په میرویس نیکه لیسه کې چې دی داخل سوی و او په 1445 لمریز کال کې چې 1916 ځینې جوړیږي دی فارغه سوی و له خپلې زده کړې
بیا د کابل پوهنتون ته چې دی د ادبیاتو او انساني علومو پوهنځي ته بریالی سوی و. کم امتحان چې ده ورکړی و په هغه کې، او په 1451 لمریز کال کې چې زموږ په حساب 1972 ځینې جوړیږي، د هلته د لیسانس سند اخیستی و. د کندهار په عالي دارالمعلمین کې د استاد په توګه پاته سوی و. د دغې څانګې لخوا په 1459 لمریز کال کې د کابل علومو اکیډمۍ ته د نورې زده کړې دپاره لیږل سوی و. ویل کیږي چې د 1 کال زده کړې پس چې دی د مافوق لیسانس سند چې دی هغه هم اخیستی و، یعنې پر لیسانس برسره یې بل سند اخیستی و چې د افغانستان په تعلیم کې یو لوړه ډګري ده. انګریزي، عربي، فارسي په دې باندې پوهېدو او لیکل یې کول په پښتو ژبه باندې. د انګریزي ګرامر چې دی لیکلی دی، نو دا یې ثبوت دی. له لوړو زده کړو څخه چې کله دی فارغېږي په 1451 لمریز کال باندې، یعنې په 1902 کې دی د کندهار د ښوونې او روزنې په عالي مؤسسه کې د پښتو ادبیاتو تدریسي چارې چې دي دغه پیل کوي، یعنې په دې کار شروع کوي. 14 کاله چې دی زموږ استاد پنهان دغه دنده چې ده روانه ساتي. 14 کاله پس د هغه وخت دولت یعنې حکومت دی له مجاهدینو سره د اړیکو په تور باندې تورن کوي او له دغه کار څخه یې باسي او شړي یې جبرن. نو بیا د پاړه دا ویل کیږي چې بیا د کار نه دی کړی، ټول عمر چې دی بیا د وچې میوې سوداګري کړې ده، خو کار یې نه دی کړی. په دغه سلسله کې د په خپل وطن کې دننه دا لوی لوی ښارونو ته سفرونه کړي دي. پاکستان ته راغلی دی، کراچۍ، د لاهور، د اسلام آباد دی، او دغه رنګه د هندوستان پر لور هم تللی دی په خپل سفر پسې، دغه د کاروباري سفر د وچې میوې دپاره. زوړ ډیلی، نوی ډیلی، آګره، د دې سیمې چې دي دی سفرونه کوي. مطلب تر مرګه پورې چې دی بیا دغه رنګه خوددار پاته سوی دی. د ده په شخصي کتابتون کې ویل کیږي چې بې شمېره کتابونه چې دي دا خوندي وو. کله چې بیا دی د حالاتو، د سیاسي حالاتو له جوره خپله سیمه پرېږدي، بلې سیمې ته کډه کوي، نو وایي چې دی بیا یو وخت بیرته ورځي، خپل کتابتون ګوري، نو هغه د نورو لیکوالانو په شان د ده کتابتون هم چور سوی وي. کتابونه پر مځکه پراته وي چې هغه د کار او قیمتي کتابونه وي، هغه خلکو ځینې وړي وي. نو دا خبره واقعي هم زور غواړي چې سړی یو کتاب سره راټولوي او بیا داسې د زمانې له لاسه ټول بې درکه سي. نو دا پیښه هم ورسوې ده. حج سفر چې دی دا هم د کړی و په خپل ژوند کې، یعنې حج یې کړی و. که چیرې د فضل محمد پنهان صاحب شخصیت ته د یو تخلیق کار، د یو لیکوال او شاعر په توګه وګورو، نو د ده لیکنې چې دي موږ 3 عنوانه ورته ټاکلی سو. یو تخلیق، د تخلیق کړی دی، یو تحقیق دی چې د تحقیق کړی دی، یو تحلیل دی، نو راټولونه ده او په دې کې چې ترجمې شان ټول ځایږي. دا یا سنجونه د خپل نظر دی، داسې به ووایو. دا د ده په لیکونو کې لیدل کیږي. نو فضل محمد پنهان صاحب د پښتو ادبیاتو لوی شخصیت دی. زه به تاسو ته کتابونه در وښیم چې د ده چاپ کوم کتابونه دي. په پښتو د انګریزي ژبې ګرامر چې دی دا د لیکلی دی، یعنی ګرامر خو د انګریزي دی لیکن په پښتو ژبه یې لیکلی دی، او دا د هغو خلکو دپاره ډېر اساني پیدا کوي چې په پښتو باندې د انګریزي ګرامر زده کوي. اگر سره د انګریزي ګرامر زده کوي نو په پښتو باندې ده لیکلی دی، او دا ډېر د لوستونکو دپاره ګټور دی.
ادبي ارمغان کتاب چې دی صنایع بدی کافیه او دغه رنګه په دې کتاب کې دی پر عروضو باندې هم غږېدلی دی او دا هغه فنون دي چې سړی په دې فن باندې په خپله پوره خبر وي او دا ډېر ماغزه خوړونکی موضوع دی چې څوک په دې باندې پوهیږي نو هغه د فن له لارې بیا له شعره سره ولد وي نو د ده دغه ولدیات چې ده بیا د کتاب په شکل کې موږ ته وړاندې کړې ده او د بل چا د نورو دپاره چې لارښوونه یې کوي خوندور کتاب دی له دغه څخه د پنهان صاحب صلاحیت ښه په کلکه موږ اندازه کولی سو د مشکو بهیر شاعري ده خوندور شعرونه یې دي شعرونه یې څه نمونه دي په دې باندې به هم غږېږو ادب او سیاست یې بل کتاب دی کندهارۍ وږمې یې بل کتاب دی 450 ښځې لیکوالې او شاعرانې چې دي دا یې پکې معرفي کړي دي شهید سردار محمد داود د تاریخ په هنداره کې دا یې بل کتاب دی 10 مقالې یې بل کتاب دی 20 مقالې یې بل کتاب دی ژورنالیزم په افغانستان کې دا ډېر خوندور کتاب دی سړی وګوري او د تحقیق له لارې چې څه وخت په افغانستان کې صحافت پیل سوی دی او تر کومه ځایه پورې رارسېدلی دی پنهان صاحب دا ټول واضح کړي دي په دې کتاب کې حضرت رحمان بابا د ادب په هنداره کې بل کتاب دی ښکاره معلومه ده د رحمان بابا پر حیثیت باندې چې نامتو شخصیت دی پر دې غږېدلی دی کندهار د صفوي او مغولي امپراتورۍ په منځ کې تاریخي کتاب دی او ښه خوندوره څېړنه وړاندې کوي حمید ماشوخیل او میرزا حنان بارکزی دا کتاب یې لیکلی دی او دا دوه د پښتو ادب غټ غټ شاعران حمید ماشوخیل حنان بارکزی په خپله وایي دا د حمید د خوش نظمۍ په زراعت کې د حنان دی د فکر خوشچین نو حنان بارکزی باندې بیا د خوندور کار کړی دی په حمید په پیروي کې نو دا هم ښه اثر دی چې خوندوره جایزه یې وړاندې کړې ده کندهاري شعرا چې دي 4 ټوکه دا یې نو څېړنه ده او خوندور کار یې کړی دی په دې کې د 2 صوفي شاعرانو مې کتاب سي دی دا یې هم خوندور کار کړی دی په پښتو ادب کې دا د چاپ کتابونه دي چې زموږ په ادبیاتو کې خوندي دي چې تر اوسه ماته معلوم سوي دي کیدای سي نور هم وي زه نه یم باندې خبر ناچاپه اثارو کې د پیر روښان او د هغه پاڅون د دې کتاب چاپ ضروري دی که چیرې ادارې اوري زما دا پیغام دی ورته چې دا پنهان صاحب دا کتاب ضرور چاپ کړي ځکه چې زموږ د ادبیاتو یا زموږ د ژبې خوندور پاڅون هم دغه روښانه پاڅون دی او د استاد پنهان چې کوم نظر دی باید دا تر عوامو ورسیږي پخې خبرې چې دي دا 20 مقالې پکښې دي دا بیا ناچاپه اثر دی تر اوسه چاپ سوی نه دی د کندهار هېر سوي شاعران چې دي دا بیا ناچاپه اثر دی نو ډېر خلک به پکې راټول کړي وي دا هم باید ادارې چاپ کړي غرض دا چې زموږ فضل محمد پنهان صاحب د پښتو ژبې ښه لوی لیکوال دی شاعر دی شعرونه یې په تول پوره دي د فن له لارې په فن باندې پوره دي د حالاتو ترجماني کوي او د خپل وخت پوره عکاسي چې د هغه په شعرونو کې وړاندې کړې ده د پښتو ادب لوستونکي دي زموږ دغه له موږه اوس جلا سوی لوی استاد فضل محمد پنهان صاحب ضرور ولولي